بسم الله الرحمن الرحیم. د پروګرام رابطې دویمه برخه سره ظهور احمد ظریف خیل تاسو ته مخاطب دی. څنګه تاسو ته اوریدونکو معلومه ده چې موږ دا پروګرام د هر جمعې په ورځ د 5 بجو نه والے تر 9 بجو پورې زموږ دا پروګرامي چې دغه پیټرن صدا سي قسموي چې دغه فرست چې کوم اپیسوډ دی لومبه چې کوم دغه حصے 5 to 6 5 نه والے تر 6 بجو پورې نو هغه مونږه چې کوم ډي آر سي دا علاقہ کې د ډي آر سي په کارونو باندې د هغې په اچیومنټس باندې د هغې په کارکردګۍ باندې د هغې په طریقه کار باندې او هغې سره د رابطې کولو چې کوم سیسټم دی د هغې اوورال سیسټم چې کوم دی د هغې باندې زموږ یو غنټه خبرې کېږي او د دویمه برخه چې کومې د شپږو نه تر 9 پورې هغه عوامي چې کومې مسلې وي د خلکو چې کومې مسلې وي ایشوز وي خلکو ته چې کوم پرابلمز وي په چار پیچل کې چې کوم غټ یا وړې مسلې روانې وي هغه علاقایي وي که هغه نیشنل وي که هغه انټرنیشنل وي ملکی وي او که بین الاقوامي وي او که علاقایي وي نو په هغې ستونزو باندې مسلو باندې مونږ تاسو ته مخاطب یو. هغې کې مونږ کالز هم الو لایو کالز هم تاسو نه مونږ الو چې هغې کې تاسو څه ایډ کول غواړئ تاسو څه تپوس کول غواړئ نو هغې باندې هم مونږ تبصره کوو. چار پیچل کې چې کوم مسلې دي هغه مونږ چارواکي بعض داسې چې ډایرکټ چارواکي زمونږ د आवाज اوري بعض داسې وي چې هغه انډایرکټ چارواکي زمونږ आवाज اوري دا چونکې میډیا ده او د دې چې کوم نشریات دي زمونږ FM 93 ریډیو دلبر دا چارسده مردان نوشهره پېښور ایون دا د خدیر شانګلا پېښور او مامند ایجنسی بونیر د مختلف علاقو کې زمونږ आवाज کرک نوشهره دغه اړخون ته زمونږ आवाज اوریدل کیږي او یو ډېر لوی تعداد کې आवाज زمونږ خلک اوري او د هغې د مسلو د حل لپاره مونږ خپل आवाज اوچتو او ډېرې مسلې داسې چې هغه په موقع باندې حل شوي دي د هغې ډېر مثالونه موجود دي او ډېرې مسلې داسې چې څه وخت پس د هغې حل لپاره سټپس اخیستې شوي دي. نن زمونږ دویمه برخه کې مونږ چې تاسو ته مخاطب یو نن مونږ د خپل سټوډیو ته یو میلمنه راغوستې ده چې هغه ډسټریکټ مانیټرینګ افیسر دا سهارینا میډم سهارینا مونږ سټوډیو ته هغې له زحمت ورکړی دی هغوی نه مونږ وخت اخیستی دی د شپږو نه تر 9 بجو پورې مونږ په 2 ټاپک باندې 2 موضوعاتو باندې به خبره کوو. یو موضوع د RTS رایټ ټو سروسز یو ایکټ دی 2014 کې پاس شوی دی. دا یو قانون دی چې په دې ملک صوبه کې موجود دی. دا قانون څه دی د خلکو د فلاح و بهبود لپاره دی د ښېګړې لپاره دی د خلکو سهولت لپاره دی د خلکو د خدمت لپاره یو ایکټ دی. ډېر خلک یو ډېر لوی تعداد کې خلک د دې ایکټ نه د دې قانون نه دي خبر. بدقسمتانه زموږ په ملک کې دا یو اوورال صورتحال دی چې ډېر خلک چا دپاره چې قانون جوړ دی هغه خلک د قانون نه د سره خبر نه دي. نو دا ایکټ باندې موږ خبره کوو او موږ به میډم سهارینا هغې سره مخاطب یو هغې نه به تپوس کوو چې دا ستاسو ډسټریکټ مانیټرینګ افیس چې کوم جوړ شوی دی او RTS د لاندې جوړ شوی دی د دې څه کار دی د طریقه کار څه ده. او دویم ټاپک چې کوم دی زموږ هغه د ارلی میریج د کم عمره ودونه زموږ په معاشره کې خصوصا زموږ په پښتونخوا کې پاکستان ریجن بغون یاد کو خو پښتونخوا کې د وخت نه مخکې یا د کم عمره ودونه چې دي دا ډېر زیات شوي دي او وخت تر وخته زیاتېږي د هغې څه نقصانات دي څه اثرات دي په هغې باندې به موږ دوی سره خبرې کوو. ټول نه اول زه میډم سهارینا ته په خپل سټوډیو کې په راتلو باندې هرکلی وایم. شکریہ سر تاسو مونږ راوغتو ډېره مننه. اټول اول چې کوم دی کنه د RTS چې مونږ دغه غواړو چې تاسو RTS رایټ ټو سروسز چې کوم ایکټ دی په دې باندې تاسو لږ رڼا واچوئ چونکې د هغې تاسو په ضلع 400 کې د هغې افسره یې ډسټریکټ مانیټرینګ افیسر یې تاسو نو دا څه شی دی؟ اټول اول چې د RTS کم ایکټ پاس شوی و 2014 کې 2014 کې یو ایکټ د لپاره پاس شوی و مونږ ته یو گورنمنٹ کې خلکو ته یو خدماتونه مطلب چې یو سروس ته ملاویږي څنګه ډومیسایل سرټیفیکیټ شو مختلف داسې سروس شو برث سرټیفیکیټ شو ډیث سرټیفیکیټ نو خلکو هو به اپلای کوله په میاشتو به خلکو ته پته نه لګېده چې کله به ورته ملاوېدو. نو دې دپاره چې کم دی یو ایکټ جوړ شو 2014 کې او بیا په 2015 کې کمیشن جوړ شو رایټ ټو پبلک سروسز کمیشن. دا دې دپاره جوړ شو چې یو شهري چې کم دی یو هغه ځي افیس ته ګورنمنټ چې کم سرکاري دفتر ده هغې ته ځي یو سروس دپاره اپلای کوي چې اول هو هغه ته چې کم سروس ملاویږي
هغه په دی RTS ایکټ کې درې دی اوبجیکټیوز دي د څه د پاره جوړ شوی. یو فرست ټرانسپیرنسي، مطلب چې یو داسې هغه کې سب ډیمانډ تیو نشي په ټرانسپیرنٹ مینر کې هغه ته هغه سرویس ملاو شي. دویم دی ټایم باوند، یو خاص ټایم ورکړی دی چې په دې ټایم کې به هغه ته دا سرویس چې کم دی ملاویږي. دریم کم دی کوالټي، چې یو سرویس ملاویږي. فور ایگزامپل چې تاسو ته چې کم الته کې افیسر ذمہ دار چې کم اهلکار ناست وي هغه سرویس درکوي، هغه تاسو سره اخلاق څنګه ده، آیا غوسه وغیرہ ده یا نه، نو چې هغه اخلاق تاسو سره صحیح وي. بل دا په خاطر طریقې سره هغه جواب درکړي. او جی بالکل. بل دا چې هغه یو سرویس ته هغه موږ ته ټایم ورکړی دی 10 ورځې، صحیح، خو هغه په 2 ورځې کوم تاسو ته ملاوي دی شي. نو ذمہدار چې کم اهلکار د هغه به دا کار وي چې تاسو ته په 2 ورځې کې درکړي، چې سا نظر وي چې تاسو اونې کړی. خو زیات نه زیات ټایم هم 10 ورځې وي. او زیات نه زیات ضروري نه چې په 10 ورځې کې ملوي، ضروري هونه ده بالکل. خو چې سا نظر ملاويږي نو هغه ته زر ورکول پکار دی چې شهري اونې کړیږي. صحیح. زموږ چې کم دی ایکټ تا د کې بل دا خبره ده که تاسو ته چې کم خدمات لپاره کم سرویس لپاره اپلای مو وکړم او هغه تاسو ته په چې کم ټایم ورکړی دی آی کې ملاو نشو، صحیح، نو تاسو به چې کما دی جای اپیلټ اتھارټی دا، صحیح. اوس تاسو یو مثال تاسو زدر کم چې هغه ته لاړې تاسو دا ډومیسایل سرټیفیکیټ تا 10 ورځې دی 10 ورځې کې ته ملاو نشو، نو الته کې به تاسو چې اغي بیا کم ډیپټي کمشنر دی هغه تاسو اپیل کولې شي چې موږ ته دا سرویس ملاو نشو 10 ورځې دی within limited time ملاو نشو، نو هغه په دې باندې اکشن اخلي. اکشن به چې کم ډیزیګنیټډ افیسر دی هغه ته به یا نوټس باور کی یا براو غواړي چې ته د کې سویل غواړي ک ډیزیګنیټډ افیسر کم ذمہ دار اهلکار وي هغه پکې غلطي وي نو هغه ته بیا څه کوي شوکاز به ور کوي یا به پینلټي ور باندې لګي فاین کوي با چې کم 590 تر 25000 پورې 500 نه 25000 پورې منځ کې لګي دی شي فاین لګي دی شي جرمانه بالکل. آیا یا کدا اپیلټ کم اتھارټی دا دی اپیل وانه غسول زموږ چې کم سیکشن 6 تا په RTS ایکټ 2014 کې یو شهري بازی اپیل وکړي کاغه ته ملاو نشو اپیل مطلب هغه اپیلټ اتھارټی ودین 30 ډیز چې کم دی 25 ورځو کې وتا دی جواب ورنکو نو بیا زموږ چې کم کمیشن دی هغه به دی ډیزیګنیټډ افیسر دی اپیلټ کم اتھارټی دا دی خلاف ایکشن علی ډیسپلینری ایکشنز به مخلي او پینلټی لګی دی شي او اپیلټ اتھارټی باندې بیا 1000 تر 25000 پورې بیا منځ کې لګی دی شي جرمانه بالکل. نو بیا چې کم دی اغي به جواب مته غواړي او دې کې کا هغه چې کم کس کم پبلک چې کم کسان دي اغي یا الیجیبل کم پرسن وته مونږ وایو په دې ایکټ کې اغي وایي چې مونږ ته کمپنسیشن هم راکې نو 70% به اغي ته کمپنسیشن هم ملاويږي. کمپنسیشن کم چې کم ډیزیګنیټډ افیسر باندې جرمانه لګیدلی وي هغه 70% به کسته ملاويږي چې چاته هغه چې کم سرویس ته اپلای کړي و عاملاو نشو تکلیف ملاو زحمت اٹھانی پڑی اس کو بالکل. نو هغه او نور باقی پیسې کم دی هغه پبلک اکاؤنٹس کې بیا دی جمع کی دی کې مونږ سره 50 دی کې اوس 42 کم سرویسز دی هغه چلیږي مونږ نوټیفاید سرویس وتوي کې مونږ ټایم ورکړي 40 کې اوورال او 50 دی کې 42 دی سب ځایونو کې فور ایگزامپل ټانګ کې 21 دی لکه سټي ډیسټریکټ او دغه دی چې کم سرویس کم ځکه اوس 50 دی کې مونږ سره مطلب ووډ پرمټ نشتا ځکه چې ووډ پرمټ والا کنه ځکه چې فورست ایریا نه دی په شانګلا کې په دې ځایونو کې شتا نو 42 کې دینه علاوه هم کتا څه قسم ته مسله وی کمپلینټ وی فیډرل بابډي سره اندینه علاوه هم کسویږي س فیډرل لیول ته دا هم موږ پروینشنل چې کم سرویسز دي کدینه علاوه هم سوي نو تاسو موږ ته کمپلینټ ورل شي کمپلینټ به تاسو موږ ته څنګه کوي تاسو یو لګا بخنه غواړم کټ کوم تاسو جی تاسو وې چې یو کس چې دین هغه اپلای وکړه د ډومیسایل لپاره جی هغه ته ډومیسایل ودین سپیسیفیک ټایم لیمټ کې هغه ته ملو نشو یا مطلب 2 ورځې کې هغه ته ملو نشو فرض کا جی یا ټایم لیمټ تاسو ورکړی دی په خپل 10 ډیز موږ ورکړی 10 ډیز ورکړی تاسو دغه کې چې په 10 ډیز کې به ته پکار د چې دا ملاویږي وته
10 ډیز کته ملو شون تاسو وایي چې د اپیل بکې ډي سي ته تاسو کردار پکې کم ځای کې دی دا دی چې اوس هغه په پیله اپیل کوي ډي سي ته ډي سي چې کم دی موږ تم کمپلینټ کولی شو هغه چې موږ ته کمپلینټ وکي موږ به لیګل شو ډي سي ته او کوم موږ ته نه کوي ډایرکټ ډي سي تم ورتلې شي تاسو کردار پکې کم ځای دی نو موږ دا یو دا چې موږ ته ډایرکټ کوم راتلې شي موږ به هی کمپلینټ اول ډي سي ته لیکو او هغه ډایرکټ ډي سي ته ورتلې شي ک ډي سي په 30 ورځو کې هغه چې کم ډیزیګنیټډ افیسر ته ذمہ دار هکار هغه خلاف اکشن وانه غستو نو موږ کمیشن چې کم دی موږ به نه جواب غواړو نو کمیشن مطلب چې بیا خو تاسو نه راځي آر ټي ایس کمیشن پېښور کې دی بیا بالکل خو موږ ته برازي موږ به آر ټي ایس کمیشن ته لیګو هغه به الته کې ډایرکټ بدونه لیږي نه ډایرکټ موږ ته برازي 400 چې سانه کمپلینټ سي اب موږ اخلو هر ډیسټریکټ کې چې کم ډیسټریکټ مانیټرینګ افیسر ناشته دا ناس دی جی نو هغه به کمپلینټ بیا کوي چې زما دغه پوره نشو لہذا زما دغه لپاره بس تاسو لاغي درکړه دا څه چل دی چې موږ د تاسو افیس ایډرس هم ډیسټریکټ سیکریټریټ کې وردان روډ 400 په سیکنډ فلور باندې زموږ افیس ته ریټن کمپلینټ هم تاسو موږ ته رولل شي یو درخواست ولیکم زموږ واتس اپ نمبر د عام تاسو سره شیر کم هغه تاسو موږ ته کول شي موږ فون نمبر دی هغه باندې تاسو موږ ته کول شي دینه علاوه زموږ یو د 1800 باندې په ایک باندې سیم کمپلینټ سیل دی پای ملاو کې او په دو باندې چې کم دی هغه آر ټي ایس کمیشن دی هغه زموږ هډ افیس ته ډایرکټ التم کمپلینټ کولای شي اساسه معزز صاحب خبره کوم تاسو چې کوم ټول فری نمبر دی 1800 جی نو زما په خاطر 1800 نه ملاويږي ملاویږي خو اکثر کې د شکتا سوسه نتورک ایشو وي یا داسې وی چې پیکیج اکثر خلکو کې منټس جی هغه باندې نه ملاویږي اسی ملاویږي بیلانس باندې په دې باندې ما کمپلینټ کړم او تاسو په نوټس کې بیا راولم دا خبره چې دا تاسو زبوس بیا اوریدونکو ته مو چې په دې باندې ټرای یو کې 1800 چې کم جی بالکل 1800 سره بس نور نمبر نه وخی نه سنه وخی او 9 to 5 اغي ټایم دی 1800 9 to 5 ټایم دی 1800 به ډایرکټ وخی چې د په موبایل کې پیسې وي خو کوم ملونه شو بیا په تاسو ته کمپلینټ درولو د دې کمپلینټ بچا د خلاف تاسو خلاف کمپلینټ بچا لوړو سر بالکل تاسو موږ ته کمپلینټ ورې موږ خپل هډ افیس ته وایي چې لکه دا نمبر خدا ما هو ټرای کړی دی ملاویږي کې دي شي د دې نه مخکې تاسو نه مخکې 50 کې چې کوم ډیسټریکټ مانیټرینګ افیس او تشفین اسرار صاحب نو هغه یو میټینګ دا خبر وکړو ما ورته وی چې دا نه ملاویږي ما ورته چې اوس ته زه ډیمو کوم اوس ته زه ملاوم چې کدا ملو شو نو چې تاسو سوای نو دا نه ملاوي دا بهرحال موږ اوریدونکو ته وایو او تاسو تم دا وایو او موږ ځان ته هم دا وایو چې 1800 بیا موږ لوګو د دوی د کمپلینټ نمبر دی 1800 په دې باندې کمپلینټ جمع کول شي تاسو وی چې دا کمپلینټ چې کم دی چې کم کمپلینټ کوي کم شکایت کوي د تداویدن ټایم کې ملونه شو دی به اپیل کوي بالکل دا هر یو شی لکه مثال په تور باندې تاسو بوس هغه که تاسو دغه سرویسز وای چې کم سرویسز تاسو هغه کې کار کولی شي او جی هغه بلک بهتري دی خلکو لپاره اول چې کم دی ډومیسایل سرټیفیکیټ دی د لپاره لس ورځې دی بیا زموږ سره فرد زمين چې کم دی 7 ورځې دی د لپاره زمین کی حدود کا تعین لینڈ ڈیمارکیشن چې کم دی 28 ډیز دی روزنامچه ان رینیوی ریکارډ چې کم دی هغه 60 ډیز دی او روزنامچه ان رینیوی ریکارډ میں اندراج چې کم دی دا انټری ان ریکارډ ان روزنامچه صحیح وراثتی انتقال کی دستاویزات کی تصدیق چې کم انہیریٹنس اینڈ میوٹیشن والا چې کم دی دیم 60 ډیز دی تمام رجسٹرڈ دستاویزات کی مصدقہ کاپیوں کی نقل کا اجرا چې کم دی 7 ډیز دی بیا دا زموږ چې کم دی डी सी ऑफिसर چې کم سروسز دی اسلحہ لائسنس دا پولیس تصدیق سے پہلے کا عمل پولیس ویریفیکیشن 7 ڈیز دی 7 ورځې دی درخواست دہندہ کی تصدیق 15 دن دی اسلحہ لائسنس کا اجرا 15 ڈیز دی آل پاکستان کارتوس میں اضافہ 10 ڈیز دی بیا چې کم محکمہ پولیس ته زموږ راځي رجسٹریشن آف ایف آئی آر خو فوراً دا چې هغه تاسو اونکینو تاسو موږ ته مطلب هغه ټایم اون د سپوت پولیس سټیشن کې موږ ته کال کولې شي زموږ اف آی آر نه علي ٹھیک ده دا اوریدونکو تاسو اوره لګیا جی دا غور سره خبرې جی لګوره جی بیا اینه پس چې کم دی پولیس تصدیق پولیس ویریفیکیشن سرټیفیکیټ ارچا پکار وی ارزه کې 7 ډیز دی ویریفیکیشن یا دغه پر ویریفیکیشن دا جاب چرته شي هغه پولیس نه ویریفیکیشن غواړي جی بالکل جی دا ایشوئنس اف کم ډرایوینګ لایسنس دا ډرایوینګ لایسنس دا ورکوټو ګاډیان د پاره چې کم دی ګاډیو کې لیے لرنرز چې کم دا هغه اخ ورځ باندې ور کوي که هغه ورځ باندې لرنینګ چټه بالکل لرنینګ د پاره چې کم دی ایشوئنس اف لرنرز چې کم دی د ډرایوینګ لایسنس هغه اخ ورځ باندې ور کوي کور نه کو نو تاسو مونږ ته وایم نئے ड्राइविंग लाइसेंस का अजरा शो
पेशावर کې 3 ورځې دي او نور چې کوم ډیسټریکټس دي کنه هغه کې 10 ورځې دي ड्राइविंग लाइसेंस بالکل او جی او چې کوم پرانے ډرایوینګ لایسنس کی تجدید مطلب رینیول چې کوم شي ډرایوینګ لایسنس هغه 10 ډیز دي ٹھیک ده بیا آینه پس موږ چې کوم د محکمه ترانسپورت کې دا چې کوم بڑی گاڑیاں دي غټ گاڑی د باندې او هیوی ایچ ٹی وی چې کوم دی لرنرز کا اجرا اسی دن اخ سے اور نئے ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا او چې کوم پرانے ڈرائیونگ لائسنس دی اهم ټینډرز دي محکمه جنگلات والا خودلته نشته زموږ په 400 کې شته خو زموږ چې کوم دی ایسه خبر شي نو ایته چې دلته کې هغه نکشي ډیټا موږ ته دی ناراضي دی دا سرویسز ته 400 کې ویستي دي خو نور ډیسټریکټس چې کم دي کنه د فورست والے چې کم دي شانګلا وغیرہ شو دا چترال وغیرہ دا ډپارټمنټ شتا خو دې سره غو نشته دا ډیټا ناراضي آی کې ووډ پرمټ تا او امارتي لکړی کی کټای کی اجازه چې کم دي 60 ډیز دي بیا اینه پس سر دا چې کم دی دا محکمه بلدیات چې کم دی سره لوکل ګورنمنت سره موږ پیدایش سرټیفیکیټ او اموات سرټیفیکیټ چې کم دی 2 ډیز دي او بیا اینه پس سر پانی کا کنیکشن صحیح هغه د پاره 2 هفتې دي پینے کی صاف پانی کی فراہمی چې کم دی دا پالیسی باندې سر ډیپند کوي چې کله پالیسی وی نو بیا آی کې صحیح تاسو بیا سر دا گاربیج چې کم دی کوڑا کرکټ کی صفائی دا بلډینګ پلان دا آی د پاره چې کم دی کنه گاربیج د پاره 24 to 36 غنټه دي او بلډینګ پلان چې کم دی د پاره 30 ورځې دي صحیح بیا کمرشل چې کم عمارت کے نقشہ کی منظوری دا کہ شہری کی 4 دیوار کے اندر 60 ڈیز دی اور شہر کی 4 دیوار کے باہر 30 ڈیز دی صحیح سر بیا چې کم زکات سے دی کنه صوبائی زکات کمیٹی سے ضلعی زکات کمیٹی کو فنڈ کا اجرا زمونږ اردن کې زیاتره عام فهم خلک دین دا تاسو په اردو کې وایي نو بهتره وي پښتو کې بلکې وایي چې ډیر شو دی بالکل سر او سر دی لپاره شل ورځې دي او ضلع زکات کمیٹی سے مقامی زکات کمیٹی کو فنڈ کا چې کم دی اجرا اهم شل ورځې دي جهیز فنڈ د لپاره څوک اپلای کی اهم شل ورځې دي او تعلیمی وظیفه د لپاره شل ورځې دي مستحقین کو استحقاق سرٹیفکیٹ جاری کرنا 10 ورځې دي او مستحقین میں زکات تقسیم کرنا دی د لپاره شل ورځې دي بیا سر ډرګ لایسنس چې کم دی هغه د لپاره 10 ورځې دي او پوسټ مارټم چې کم دی هغه کاپی چې غواړي یا میډیکل لیګل ریپورت چې کم غواړي ای د لپاره 10 ورځې دي صحیح स्कूल چې کم دی محکمه تعلیم سره स्कूल छोड़ने کا سرټیفیکیټ چې کم دی هغه د لپاره ورځې دي کو ورځې کې تاسو ته ملاويږي کملاونه شو موږ ته به کمپلینټ کولای شي صحیح او پروویژنل یا کریکټر سرټیفیکیټ لپاره 15 ورځې دي صحیح گاڑی چې کم دی گاڑی کی رجسٹریشن موخه ورځې دي او دستاویزات کی تجدید چې کم نه مرسته اخه ورځې به تاسو درکې اور گاڑی کی ملکیت کی منتقلی دی 3 ورځې دي صحیح دا ټوټل زموږ نوټیفاید سرویسز دي نه علاوه هم سر دا ټوټل موږ سره 42 راځي 2 او جی بالکل دا 50 کې 42 کار کوي اسی 44 دی خو 50 کې 42 دی دا ووټ پرمټ هغه کې تاسو وباسه تاسو سره دینه علاوه که تاسو مونږ ته اني کمپلینټ خیر دغه هغه فدرل کې هم وي نو مونږ به تاسو کمپلینټ مخکې کوو دینه علاوه هم څه شیز کې تاسو مسله وي څه ځکه کې محکمه کې سرکاري مونږ ته وای مونږ به پوره کوشش تاسو هغه مسله حل کوو اوریدون کې تاسو وریدل میډم سهارینا چې ډیسټریکټ مانیټرینګ افیسر 400 دا کوئی نن موږ سره په سټوډیو کې موجود دي او دا ایکټ چې څنګه دوی وې 2014 کې دا ایکټ پاس شوی دی رائټ ټو سرویسز ایکټ 2014 او 2015 کې بیا کمیشن دوی چې څنګه وی د دې چې کوم کمیشن افیس دی هغه جوړ شوی دی اسټابلیش شوی دی نو 2014 نوال د دې وخت په 2021 ډیر خلک اوس هم د دې نه دي خبر چې دومره ښه قانون د ګورنمنت تیر ګورنمنت زموږ صوبایي ګورنمنت جوړ کړی دی او هغه کې عوام ته چې په کم ډپارټمنټ کې تکلیف وي کم ډپارټمنټ کې هغه شنوایی نه کیږي دا هغه ته هغه متعلقه معلومات نه فراهم کیږي نه ورکړي کیږي ډومیسایل شو لایسنس شو پیدائش سرټیفیکیټ شو دا سه دوی چې څنګه دا وې 2 سرویسز دي دا نه ملاويږي وته نو ډیسټریکټ مانیټرینګ افیس په هر ډیسټریکټ کې جوړ شوی دی په هر ډیسټریکټ کې ډیسټریکټ مانیټرینګ افیس دی او دا غي چې کوم مشري هغه ته ډیسټریکټ مانیټرینګ افیسر ویل کیږي په 400 کې چې کوم ډیسټریکټ مانیټرینګ افیس دی په مردان روډ باندې چې کوم سیکریټریټ دی ډیسټریکټ ګورنمنت په هغه کې په دویم فلور باندې موجود دی دا په هر ډیسټریکټ کې موجود دی په نوشهره مردان شهسوابه دا ټولو کې غالبا مرچ ایریا کې لا فلحال نشته سر خیبر کې مومند کې سر ټولو کې شته 34 موږ سره دا پورا ټول 34 ډیسټریکټس کې دا یعنی دا خوشاله خبره ده چې
34 ضلعو یعنی ټولو ضلعو کې مندو کې خیبر کې د ټولو اضلاعو کې د ډیسټریکټ مانیټرینګ افیسز موجود دي او دغه چې کوم سرویسز دی هغه تاسو ته ملاوي دي شي. تاسو کم ډپارټمنټ حواله سره څه قسم شکایتي ناغه تاسو تحریر کې خو بهتر دی چې هغه چې کوم طریقه ده ناغه دا چې هغه یو کاپی تاسو سره د هغه وی لکه تاسو یو ځای کې درخواست ورکړی دی د یو سرویس لپاره هغه یو کاپی به تاسو سره فوټو سټ ساته چې کوم د کله تاسو هغه خپل ډپارټمنټ کې هغه درخواست یا کمپلینټ جمع کوي دا هغه کاپی باندې متا تاسو هغه نه لګ ریسیوډ والا چې دا ما دغه درخواست جمع کوي چې کله تاسو ته په ودین سپیسیفیک ورځ کې دنه تاسو ته هغه جواب در نکړی شو نو هغه فوټو سټیټ کاپی هغه سره به درخواست ولیکي او ډیسټریکټ مانیټرینګ افیس ته بلار شي هغه ته به لاس پلاس نمبر کول شي بای ډاک هم هغه ته لګل شي دغه کوم نمبر دی هغه به تاسو ته د ډیسټریکټ چا سده چې کوم نمبر دی نو هغه به تاسو ته دوی اوس وایو د الکسان سره تاسو ولیکي په قلار به دوی وایي دا نمبر تاسو سره ولیکي په موبایل نمبر دا پی ټی سی ال نمبر باندې تاسو رابطه کول شي او واتس اپ نمبر باندې هم تاسو خپل کمپلینټ جمع کول شي. جی تاسو دا نمبر دی زموږ چې کم پی ټی سی ال دی 091 922 0460 دا اوس په پښتو کې وایي وته 0 9 یو 9 2 2 0 سلور شپږ 0 ٹھیک 091 لکه د په اردو کې 92 922 922 0460 0460 091 922 0 460 922 0 460 922 0 سلور شپږ 0 او چې کوم تاسو دغه نمبر دی واتس اپ نمبر دی 0309 974 8189 0 3 0 9 او 9 و سلور اتو یو اتو او 9 0309 97 48 189 89 دا دی نمبر دی. بهرحال دا یو ډېر ښه اکټ دی او ډېر ښه سرویسز دي چې ګورنمنت دا دغه کړي دي خلکو لپاره یو اکټ جوړ کړی دی او په کار دا چې خلک دې نه فایده والی. زموږ دویم ټاپک طرف ته راځو چې زموږ سره وخت ډېر نشته موږ نیمه غنټه چې هغې له ورکو نیمه غنټه موږ د خپل بل ټاپک ورکو ان شاء الله امید دی وختن فوقتن څه وخت پس به بیا هم مونږ دوی له زحمت ورکو میډم سهارینا ته چې هغې راشي او په ریډیو په لیکه باندې تاسو ته مخامخ شي او د دې سرویسز په باره کې تاسو ته مزید هم معلومات درکړي. اوس مونږ راځو خپل دویم چې کوم زموږ ټاپک دی ارلی چایلډ میریج د کم عمره واده د څه شي د دې نقصانات څه دي د دې اثرات څه دي د باره کې مونږ میډم سهارینا ته پوښتنه کوو چې دې باندې لږ رڼا تاسو واچوئ چې کم عمر کې شادي یا ارلی چایلډ میریج دا څه شی دی؟ سر اټولو په چې کم دی چایلډ میریج چې کم ورکوټوالي کې واده دی زموږ چې کم پاکستان چایلډ میریج ریسټرین ایکټ چې کم دی 1929 هغې کې خدا ویل شوي دي چې کم 18 کالو نه الګ چې کم وي ورکوټې وي او 14 کال نه چې کومه جینۍ وي ورکوټې وي هغې واده چې کم وي میریج هغې ته چایلډ میریج وایي. دې حوالې سره سر چایلډ میریج خو زه اټولو پهله دا خبره کوم اټولو غټ نقصانات چې وایم چې دا خو چې کم دی وړیتوب کې واده یو زندگی انسان چې مطلب ماشومانو هغه خرابول دي غټ ای په صحت باندې هغه په نفسیاتی مسلې وتا دا جوړیږي چې هغه غټ شي نو هغه نفسیاتی مسلې به ډېرې زیاتې وته کریټ کیږي. صحیح. بل دا چې یو ماشوم چې کم وي هغه وړیتوب کې زده کړه کوي. صحیح. انګلیش کې ته موږ لرنینګ وایو لرنینګ سټیج دی دا لرنینګ سټیج دی بالکل. جی بالکل. دغه لرنینګ چې هغه ټایم کې فرش دماغ وي سانه شیزونه زده کی مخکې لایف کې هغه پکار راځي کول شي چې دغه ذهن فرش وي تازه وي انرژیټک وي. بالکل. جی. نو هغه په چې په داسې ټایم کې واده وشي نو هغه کې
بوجونه پې راشي صحیح. نو ان لرننګ به کم ځای وکړي. لرننګ خلانو سره خوړو بالکل سر صحیح. لرننګ به کوم کریټیویټي چې کم دی هغه ختم شي. بس اډیلی چې کم کور مسلې پغې کې ورواچي ماشوم او انوالو شي. بالکل دا خبره ده. زموږ اوس هم په پاکستان کې دا یونیسف چې کم 2013 کې چې کم دی سروې شوی هغې کې 21% چې کمې خاص کر جینکې دي 21% هغې بیلو چې کم دی 18-16 ایجې وادونه کېږي او دا اوس هم په 2021 کې هم دا شیز پریکټس کېږي او موسټلی چې کم دی هغه په رولر ایریاز کې او دیهاتي علاقه کې مېرو کې شورګرو علاقو کې لکه دا پریکټس لګ ډېر دی دا سوجنه دا یو خدا دا کنه چې اوس خو وخت چینج کیږي خو بیا هغه سوچ ته کم دی کنه هغه پخوانی سوچ ته یو میجر فیکٹر چې مونږ کوم وګورئ پاکستان کې نو هغه د پاورټي غربت دی. صحیح. غربت د وجنه یو دا دی او یو کم دی ایجوکیشن کمې دی تعلیم لیک اف ایجوکیشن زما په لحاظ هم دا دوه چې کم دي دا مین فیکٹرز دي دوه غټ وجوهات دي د چایلډ میریج. دا سدا اوریدونکو څنګه چې میډم سهارینا خبر وکړه چې وجوهات به ډیر وي لکه د وخت نه مخکې د واده کولو چې دوی کوم خبره وکړه 1929 یو قانون سره پورې چلی کېږي د پاکستان د جوړېدو نه مخکې د میریج ارلی چایلډ میریج ریسټرین اکټ 1929 یعنی 1929 یو قانون اوسه پورې چلی کېږي خو بهر حال دغه مطابق زموږ د قانون مطابق هغه یعنی 16 سال چې کم جینې 16 سال نه کمی 14 کالونه او الګ د 13 سال کالونه کمی دا غیر قانوني دي. بالکل دا ودونه غیر قانوني دي او دا منی دي او دا نقصان دي او څنګه چې میډم سهارینا خبر وکړه چې د ډېر وجوهات کې دي چې دوه غټ وجوهات چې کم دي نو هغه دادي چې یو غربت ته مور پاری وی چیرې بس ځان ته خلاص کو چې بل کور شي بس موږ کور کې بناسته دا بوج دی باندې چې بس ځان ته خلاص کو په وخت نه ځان خلاص کو او یو څنګه چې دوی خبر وکړه چې لیک اف ایجوکیشن تعلیم ریشو ډیره کم ده نو یو دا هم غټه وجه ده چې په دې وجه باندې د ماشومان ودونه کیږي. جی تاسو دې باندې کې نور مخکې تاسو ویل او زموږ چې کم ملک ته زه خو د کې زما خیال دی چې جندر ان ایکوالټیز لکه فیمیل او میل چې کم دی د کې دا جندر کم ډیسکریمینیشن روان دی. میل بدانه ما چې څنګه کتلی دي تاسو په خپلم دی ریشو پته الکان دانا زیات هغه مطلب ورکوټوالي کې وادونه نشته خو څنګه چې فیمیلز دي. صحیح. ریزن څه دی چې یو خدا ده چې مور پلارو وای اسی هم جینې دا مونږ ته بس وګټي بل کور دا نو په وخت به واده کو نو مسله بنوي مونږ ته بس مونږ یو بوج دی کوزون دی اسی هم په تعلیم ولې مونږ پیسې ضایع کو مونږ ته خاصم سبا سن راکې بل کور ته به کوي یو د تعلیم د کمی یو وجه دام د چې خلکو ذهن کې دا خبره ده چې را بس تی باندې سلب انویسټمنټ ولې کو. بالکل او الګ باندې لکه پیسې خرج کوي چې دا د کور دی موږ به سبا ګټه کوي. بالکل صحیح. نو د وجنا چې کم دی هغه جنې چې واده شي هغه هم ایجوکیشن پاتې شو ورکوټوالي کې یو هو فرست چې کم هغه ای هیلث باندې اثر کوي. صحیح. چې کم بیا هغه میټرنل ایشوز وي. صحیح. هغه ټیم مسلې کریټ کیږي. سیکنډ چې کم دی هغه چې کم ماشومان به وي هغه هم دا تاسو کته شي هیلث لحاظ ای ماشومان بیا کمزوري وي. صحیح. دا میډیکلی دا شي هغه شاته دغه نه ملاويږي خوراک او دغه سپلای وتا هغه شاته نشي یو مور خپل امیچوري او یو هغه هیلث لحاظ سره کمزوري وي نو هغه چې کم بیا مخکې اولاد دي نو هغه ته بس هغه مطلب مخکې یا غلي خاص شو سایکولوژیکلی هي گروث شي هغه کې به مسلې وي فزیکلی د دې کوم ارګنز وي. بالکل. نو دا یعنی هغه میچور نشته نه رسیدل د فیمیل. بالکل. چې هغه نه رسیدل نو هغه د بیبي برث سره نه صرف دا چې هغه بیبي به کمزوري بلکې د هم چونګي ارګنز برابر نه دي نو د هغه په ځبان دي تم ډیر غټ یعنی چې کوم هیلث ایشوز دي او دا د سات بیا کته سو ګور د تړلې مرګ پر دا ایشوز سره بیا ایشوز وسره وی. بالکل. اکثر کته سو ګور نو سرونه تړلې یو او په دې په مې درد او په فوم مې درد او په سر مې درد او په لاسونو مې درد لکه چې دا هغه اثرات چې هغه بیبي برث کې کم شوی. او بل سیکنډلی دا چې بیا چې کم بروټ اپ ټایم وی ماشوم هغه کې زم چې یو ایجوکیټډ مور او یو میچور مور هغه چې کم اولاد وي هغه به مخکې